مسافر سړی د پورا د رژې پرېښولې گنجایش ته او کنه او داسې بیمور سړی د پورا او داسې هغه ښځه چې د هغې په نس باندې حمل وي د هغې د پورا د رژې نیولې او د رژې پرېښولې څه حکم دی. اوله خبره خو دا ده چې د مسافر سړی د پورا د سفر په حالت کې د رژې پرېښولې گنجایش ته خو دا ولته چې کله د پرشمي په وخت کې د سفر په حالت کې وي کچیره د پرشمي په وخت کې دا سړی په کور کې و د دا سوچ و چې زه غرمه ووځه په سفر باندې یا مازدیګر ووځه یا ماسپښین ووځم یا بل ټیم ووځم په ماشوم نه مخه بیا د دغه سړي د پوره د رژې پرېښولې گنجایش نشته. نو دا گنجایش ولته ده چې کله د ګایز د پرشمي په وخت کې دا سړی په سفر باندې وي او کچیره د په سفر باندې یا پرېښولې گنجایش نشته رژه دا ونسي بیا په نبات کچیره په سفر کې مشکلات سره مخامخ شو یا تکلیف ورته بیا د رژه متکی په دا باندې د وبال نشته. او داسې کچیره سفر د مشقت ول نه بیا هر انسان ته په چار دو چې هغه رژه ونسي ځکه چې د رمضان مبارک یو رژه که څوک پرېږدي ټوله زندګي رژه ونسي د هغې یوې رژې ثواب بیا نه ورته میلاویږي دا مره زیات ثواب دی. نو چې یو مشقت نه په سفر کې سفر آرامدی ورته د سکون ولوي بیا دته په چار دو چې د رژه ونسي رژه ده نه پرېږدي او کچیره د سفر کې مشقت ورته تکالیف سره مخامخ کیږي بیا د رژې پرېښولې گنجایش ته او کچیره اول رژه ونسي بیا په سفر کې مشقت سره مخامخ شي بیا رژه متوله شي په دا کې هیڅ مسته نشته. او داسې د رژې نیولې د وجې نه کچیره د یوه کس د بیماري د زیاتوالي خوف وي ډور وي ورته چې د رژې نیولې په وجه باندې د مو بیماري سختېږي د مو بیماري دا زیاتېږي نو په داسې صورت کې شریعت گنجایش ورته پرېښی دی چې دا کس ته رژه نه نسو وروسته چې کله صحتیابه شي الله پاک صحت ورکړو دی د رژې قضایي وکړو که یوه رژه وي او که لس رژې وي. او بله دا خبره چې د رژې په حالت کې که چیرې حادثه پیښ شي چاته یو کس ته اکسیډنټ یې وشه یا یو کس داسې دی چې هغه اچانک بیمور شو د یغ د پوره د رژې متوله گنجایش ته هغه د رژه متکو چې کله د صحتیاب شي صحت الله تعالی ورکو په هغه نه بعد د دغه رژې قضایي وکړو. او داسې هغه ښځه چې د هغې په نس باندې حمل وي او د رژې د وجې نه دغه ښځې ته یا د دغه ښځې بچي ته نقصان رسیږي یا د لوږې د وجې نه یا د ډاکټري څه هدایت د وجې نه نو په داسې صورت کې دغه ښځې ته د رژې پرېښولې گنجایش ته چې کله صحتیابه شي موقع ورته میلاو شي په نه بعد د رژه ونسي. او داسې هغه ښځه چې خپل بچي ته شوده ورکوي او که چیرې دو دا سوچ وکړو چې زه بچي ته شوده هم ورکوم او د مور رژه هم وي مو ته نقصان دی د مو بچي ته نقصان دی یا زه رژه ونڅه بیا په یو وخت کې د مور شوده نه پیدا کېږي د شودې کمیر چې په داسې صورت کې شریعت گنجایش ورکړی دی چې دو د رژه پرېږدي چې کله د دغې هر شي نه فرصت ورته میلاو شي فارغه شي بیا د هغې رژې قضایي وکړي.